بنده چې په کم حالت کې مړ شي، په کم حالت کې ورته مرګ راغی، په همدې حالت کې به الله را پاسي. اوس حاجي صاحب د دنیا نه د احرام په حالت کې لاړ، د لبیک اللهم لبیک د چغو وهلو په حالت کې لاړ، چې د قیامت ورځ او د قبر نه را پاسي د لبیک اللهم لبیک اوازونه بکي او د احرام په حالت کې. الله رب العالمین قرآن کریم کې موږ ته فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا مسلمانانو د الله نه ویریږئ، خو مرګ چې تاسو ته راځي په اسلام کې دی راشي. هر وخت په اسلام کې په ایمان کې وسیږه چې کله مرګ راغی، که شپه وه، که ورځ وه، که زلزله وشوه، که سیلاب راغی، که دماکه وشوه، که په ګاډي کې اکسیډنټ وشو، که ناسا په رګ وشلیده، که ناسا په هارټ اټیک وشو، ته به مؤمنې، تا به توبه ویستلې وي، ته به الله ته د پاکۍ په حالت کې ورشي. که نه موږ او تاسو ولیدل څومره مسلمانان په سینماګانو کې فلمونو ته ناستو او په دغه حالت کې د دنیا نه لاړل، د قیامت په ورځ به د سینما د حال نه راپاسېږي. څومره مسلمانان فلمونو ته ناستو، نیمه شپه وه، زلزله وشوه، سیلاب راغی، د ګناه په حالت کې لاړل، په دې حالت کې به راپاسي. څومره مسلمانان ګیرې خریلې وي او مړ شو، ګیرې وړه کړې وه او مړ شو، دی به د قیامت په ورځ دغه شانتې راپاسي. څومره مسلمانان په ګاډي کې ناستو، ایل سی ډي سکرین یې ځان ته لګولی و، ګانې بجانې فلم شروع ډرامې لګولې وه، او دی مو سره په ګاډي کې ګډېده، بس کې ورته ویسیار لګولی و، په بسونو کې ورته ټیویان لګولي و، اکسیډنټ وشو، خلک وفات شو. د قیامت په ورځ چې راپاسي ګانې به سټارټ، د قیامت په ورځ چې راپاسي ډرامه او فلم به ورته لګېدلی. دا به څومره بد منظرې د انسان دپاره، او دا انسان تباه دی، اخره خاتمه خرابه شو. موږ ته شریعت ځکه وایي چې د مرګ څه پته لګي. نن نه مازدیګر او ماښام ډېر لرې دی، اوس موږ ته مرګ راغی. اوس موږ په کوم حالت کې توبه دې ویستلې ده که دې نه ده ویستلې؟ پاکې که ناپاکئ الله سره دې معامله صلح شوې ده که نه ده؟ ډېر انسانان د دنیا نه په دې حالت کې روان دي، الله ناراضه او دی وفات شي، الله خفا او دی وفات شي، نبی خفا او دی وفات شي، د ګناه په حالت کې لاړ. یبعث العبد على ما مات علیه. بنده چې څنګه مړ شو راپابس، کوشش کوه د ګناه ځای له مه ورځه، هسې نه چې مرګ هلته راشي.